أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الله رب العالمين زمن خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے نبی داسی اوایا إن صلاتي يقينا زما منز زما بدني عبادت ونسكي أو زما قرباني أو زما مالي عبادت ومحياي أو زما جون ومماتي أو زما مرق لله رب العالمين دا ټول دی یو الله رب العالمین د پاره دی او دا خبره چې د وبذالک امرت په دې باندې ماته امر کړی شوی د الله تر طرف نه چې زما دا ټول کارونه به صرف د الله د پاره وي دا چې کومه میاشت ده د ذوالحجې د دې فضیلت تاسو تیره جمعه واورېده او بیا په دې کې چې کوم د پیر په ورځ باندې یوم العرفه راځي د هغې فضیلت هم تاسو تیره جمعه واورېده چې د 2 کالو ګناهونه پرې معاف کېږي او بیا چې کومه دې کې د لوی اختر ورځ ده یوم النحر چې ورته وایي د الله په نیز په ټول کال کې عظیمه ورځ ده د الله رب العالمین په نیز باندې دا عظیمه ورځ ده حدیث کې راځي عبدالله بن قرط رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اعظم الایام عند الله یوم النحر د الله په نیز باندې په ټولو ورځو کې عظیمه ورځ هغه یوم النحر ده چې د ټولې دنیا مسلمانان د الله په نوم باندې په دې کې ذبح کوي او قرباني کوي بلکې ډېر کرته خو داسې خلک چې هغه ډېر داسې بېوسه غوندې ښکاري او هغه هم کوشش کوي چې د قرباني خو وکړم یو حصه خو چا سره ونیسم دا د الله په نیز عظیمه ورځ ده چې د الله په نوم په دې ورځ باندې د ټول نه لویه صدقه وشي یو سړی وایي چې دا به زه خپله به یم خورم خپل اهل باندې نو ګاونډیان نو یتیمانان نو کونډې رنډې غریبانان مساکین د هغې هغه ټولو ضرورتونه پکې
د هغې خیال وساتلی شي، ځکه دا د ټول نه لوی عظیمه ورځ ده په ټول کال کې د الله په نیز باندې. او عظیمه ورځ به ولې نه وي چې دا موږ ته دغه عظیمې قربانۍ یاد را تازه کوي چې ابراهیم علیه السلام کله خوب لیدلی او سورې صافات کې الله رب العالمین هغه واقع ذکر کړی ده. د پیغمبرانو خوب دا وحی وي، زما ستا خوب وحی نه ده، د یو پیر او مولا خوب دا وحی نه ده چې یو کس به وایي ما خوب کې دا ولیدو نو ګینې موږ به د هغه په وجه باندې دین کې یا څه زیاتې کوو یا به کمې کوو. نه، زمونږ ډېر خلک دي خوبونه هم تباه کړه او بیا دې وخت کې مولیانو سم بازار ګرم کړی د دروغو د خوبونو ته به یې چېرته سمه مقابله روانه ده، مقابله روانه ده د دروغو د خوبونو. څوک په میکائیل علیه السلام او اسرافیل علیه السلام کاویس کی او څوک لګی دی د آدم علیه السلام سره په ټلیفون خبرې کوي او څوک پکې څه کوي او څوک پکې څه کوي، حیران به ورته پاتې شي. زموږ د زمانې دي خوبونو ته ته به دا سوچ کوې چې د خوب اخر مطلب څه دی ستا د دې خوب، سر یې څه دی او خپې څه دی. الغرض مقصد مې دا دی یو د پیغمبر خوب دی چې هغه وحی دی، یو زما او ستا خوب دی. زما او ستا خوب باندې په دین کې نه کمې راځي نه زیاتې راځي. یو بل بکواسی پکې را پیدا شوی دی، بازار یې ګرم دی، مارکیټ خو یې ښه ګرم دی ځکه خلک خره دي. خلکو ته زه ځکه خره وایم چې څوک په دین نه پوهېږي دا خري دا د زناور په شان ته وي، دا زما ټکې په چا بد ونه لګېږي. څوک چې توحید نه پېژني والله العظیم چې خر ته ښه دی د خر نه بدتر دی، ځکه خر شرک نه کوي. تاسو وګرځئ په دنیا کې یو خر نشئ پیدا کولی، یو غویی یو سپی چې هغه شرک وکړي او نو سره حساب شته، نه د هغې دپاره جنت او جهنم شته. دا ته چې دا غټه کپره الله درکړې ده او دا عقل یې پکې درله اچولی دی، دا پیغمبران هم تا ته رالیږلي، دا دین هم تا ته رالیږلی، دا مکلف کړی هم ته یو، دا ښه بد باندې پویه کړی هم ته یو، دا عقل هم تاله درکړی دی او دا ته به د شرک نه ځان ساتي او ته به د الله په توحید ځان پویه کې او ته به د نبي علیه السلام په سنتو عمل کې او د بدعت او خرافاتو نه به ځان ساتي. نو چې ته د کم کار دپاره پیدا یې هغه کار نه کوې، خو خر تا نه ښه دی که نه؟ خر چې کم کار له پیدا دی هغه کار کوي او شرک نه کوي، بدعت نه کوي، دروغ نه وایي. او ته چې کم کار له پیدا هغه کار هم نه کوي او شرک هم کوي او بدعت هم کوي او دروغ هم وایي، نو تا نه خر ځکه ښه دی. دا خبره په چا بده ونه لګي. نه یو پکې را پیدا شوی هغه وایي چې یاره د چا بچي نه کېږي، نو ما له داسې یو نیک غوندې سړی راغی په خوب کې یو دوه سیوانې راغلې چې کاري صاحب په دې باندې په دې یو باندې دا ټکې ولیکو په دې بل دا ټکې ولیکو، نو بس ښځه او سړی وخوري بس بچي به وشي. په دې بګتو پسې زموږ امت روان دی، په دې خرافاتو پسې زموږ امت روان دی. نه قرآن باندې پوهېدل شته، نه په حدیثو پوهېدل شته، نه د الله د توحید علم شته، نه د نبي علیه السلام د هغه صحیح دین او صحیح منهج د هغې هغه په هغې ځان پوهې کېدل شته. بس خو چې چا څه وویلې هغه مولانا بجلیګر به ویلی وي زموږ داسې ملک دی که د بازار په هغه سر چوک کې چا وویلې چې نعوذ بالله زه خدای یم او د الوهیت دعوې وکړه چې د بازار دی بل سر ته راځي نو ډېر بندګان مې پیدا شي ورپسې خره خلک خو ډېر دي وایي دکه به هم څه چل نو دا خبره کوي خو څه چل به یې که نه وایي هغه به دا خبره کوله هغه وخت کې موږ ناشنا ګڼله خو رښتیا شوله واقعي چې کومه دعوه د دې خلکو په مخ کې کوې که نه والله چې داسې خره شته دی چې هره خبره دې مني درپسې کېږي نه ستا علم ته ګوري ځکه او نه چې کوم دی ستا د خبرې په ښه په بد پوهېږي ځکه چې نه قرآن دوی ته معلوم دی نه ورته حدیث معلوم دی دین باندې خو دوی پوهېږي نه نو چې دوی ته څه خرافات وی په دې بازار کې هر شی خرڅېږي په دې بازار کې هر څیز خرڅېږي غرض مې دا دی زما محترم ورونو د پیغمبر خوب دا وحی د دې په ضمن کې د تربیتي خبره ما وکړه او ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین خوب کې دا وښودل چې خپل زلمی او تکړه او ښکلی زوی چې الله ورله په بوډاوالي کې ورکړی دا بچی پلار ته ډېر ګران د انسان ټول عمر اولاد نه په ارمان او اخره کې سپین ږیری شي الله وله زوی ورکړي دا څومره عجیب امتحان دی چې دغه زوی چې دا پلار انتهایی کمزوری شو او د دې زوی د ملاتړ ته د پلار جت دی چې دا به زما ملا مضبوطی او ما سره به خدمت کوي او په دغه وخت کې پلار ته عجیبه خوب راغی پیغمبر دی او په خوب کې ګوري چې چاړه په زوی باندې رالګوي ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین یو لقب ورکړی دی خلیل الله هغه
خلیل د خلت نه دی. خلت خالصې دوستانې ته وایي داسې ملګرتیا چې په منځ کې پکې د بل چاړو ځای نه پکې د زوی ځای، نه پکې د ښځې، نه د ملګري، نه د وطن، نه د بادشاه، نه د پلار. دا ټول امتحانونه په ابراهیم علیه السلام راغلي که نه؟ چاله ځای ورکړی دی؟ هېڅ چاله ځای نه دی ورکړی. د توحید په مسله کې پلار مخې ته راغو، د پلار پروا ونه کړه، دعوت یې ورکړو تر دې پورې چې کور نه یې وشړلو. دا یې برداشت کړه، د پلار کور پرې ښودلی برداشت کړه، خو هغه الله یې پرې نه ښوده. دې ته وایي سمه دوستانه. بادشاه سره مقابله راغله د طاغوتي حکومت سره، د نمرود ظالم سره چې هغه نعوذ بالله ځان ته اله او رب ویلو. مقابله ورته یې وغورځو، خو د الله او د ده منځ کې بادشاه ځای نه شلو. د بادشاه باطله خبره یې نه منله، حق خپل د توحید دعوت یې کو. هجرت یې وکړو د الله دپاره. لوط علیه السلام هم ورسره و، او ویې ویل چې انی مهاجر الی ربي، د رب طرف ته هجرت کوونکی یم. وطن دا هم په منځ کې د ده او د الله واقع نه شو، هغې هم پرېښود، علاقې هم پرېښود، وطن یې هم پرېښود، لاړو هجرت یې. الله ورته وایي دا ښځه دی چې دا بالکل ځوانه ده او د دې دا وړوکی بچی چې دا پی خوري اسماعیل، دا به د هغه حرم په خوا کې پرېږدي چې یو انسان هم دلته نه دی دیر، او یو انسان چې دی د هغه کور نشته دی، خو په دې شړ ځای کې به یې پرېږدي. او دې الله ته دا نه وایي چې یا الله بس دی که نه، څومره امتحانونه دې راباندې وکړه، نور خو دا خو د برداشت نه دی. نه، وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا الله ستا حکم می پوره کړلو. یا الله ای زمونږ ربه، انی اسکنتو ما اوسول، ما دیره کړه، من ذریتی خپل بچي دقه ځوانه ښځه او دا وړوکی بچی چې پی خوري، په هغه ځای کې مې دیره کړه چې هغې کې بالکل انسان په ځای پرېږده، بواد غیر ذي زرع چې بوټی پکې نشته، بوټی پکې نشته، انسان خو په ځای پرېږده. یا الله په داسې ځای کې مې دیره کړه ځکه تا عند بیتک المحرم، ستا د هغه عزتمن کور په خوا کې. او حدیث بخاري کې راځي چې کله د هاجره رضی الله عنها د دې وړوکي پی خوړونکي ماشوم اسماعیل سره پرېښود علیه السلام، او دې ته روان شو شام ته، تیزیخه شام ته. شام اوس بیل ملک دی او مکه په کوم ځای کې ده. اوس چې خلک دا مزلې کوي نو په جهازونو کې کوي. او ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې په اوښانو به یې کړی وي، پیدل به تللی، څه ترتیب به د هغه زمانې چې کوم ترتیب یې جوړ کړی. او شپې او ورځې په تا په لاره تېرېږه، او لوږې او تندې راځه، او بادونه راځه، او بارانونه پکې راځه، او تکلیفونه او نورونه او ګرمین او یخنین راځه. د موسم شدتونه برداشت کوه د الله دپاره. روان شو ته هاجره ورپسې آواز کوي، زمونږ د امت او د مؤمنانو مور، د پیغمبرانو بیبیانې دا د امت میندې وي. او ابراهیم علیه السلام په ملت یو، مونږ دا ملت په ابراهیمي ملت روان دی، دا زمونږ امت. د ابراهیم علیه السلام دې دغه ته وګوره، شاته ورته نه ګوري، یا ابراهیم، هغه نه ګوري، یا ابراهیم. خاوند ته آواز کوي، او دې نه دا معلومیږي خاوند ته نوم ویل جایز دي. خو چې کله ورته یا ابراهیم، هغه پوه یو، هغې خو سره وخت تېر کړی چې د ټول عمر امتحانونه هغوی هم امتحان سره عادت شوي، تکلیفونو سره عادت. الله امرک بهذا، دا راته الله دا حکم وکړو چې موږ دې دلته پرېښودو چې د ځوانه جانه او دا وړوکی ماشوم دې را سره غېږ کې پرېښوده او ته رانه روان شولې. دې وخت یې مخ راواړوئ، والله ویلې وایي زه بیا الله موږ نه ضایع کوي. هغه الله ډېر غیرتي ذات، سبحان الله. د دې د ایمان ته به حیران شي، د هاجره رضی الله عنها د ایمان چې دا بیبیانې ورله الله لا څنګه ورکړې. او بیا هغه اسماعیل علیه السلام چې څه په کڅوړه کې خوراک مراک ختم شو، د مور په بدن کې چې خوراک او غذا نه وي نو په سینه کې پیم ختمیږي. دا دنیا خو د اسبابو کور دی. ماشوم په جړه چغې وی لګیا دی، څه شی وله ورکړي؟ دلته خو ګیا هم نشته، دلته خو بوټی هم نشته دی، او نه انسان شته چې چا کور ته ورشي او څه ترې وغواړي چې سره له راکړي. نو منډه یې کړله، دغه د صفا او د مروه چې کومې دوه غونډۍ وې، دا صفا او مروه چې کوم دا خو اوس دا مینځ کې کار یې شوی دی، او همواره برنډه ده او مونږ پکې لګیا یو، په اسانۍ باندې دا سعی کوو صفا مروه. دا سخته د کاڼو ځمکه وه، او دا لویه غونډۍ وه بره، او دې بل سر ته دا د مروه غونډۍ وه لویه، او تیره تیره کاڼي وو دلته، او انتهایي سخته ګرمي ده، او د عربو د صحرا هغه نور دی.
منډه کړله چې دلته که څوک انسان وینم په دې لاره باندې دې غونډۍ ته به وخېږم که څوک مې لرې په نظر راشي څه خوراک وکړم چې دې ماشوم دپاره لږ پی پیدا شي زما په دې سینو کې منډه کړله یو طرف ته منډې او د مور د زړه دا درد او د مور د دې منډو نه الله عبادت جوړ کړو عبادت چې ما ورته عمره او حج کوو دغه ځای کې موږ منډې وه دا د مور د زړه درد دی ما سره ملګري وو په 2016 کې عمره م کوله نو هغوی زه خپل ګاډي کې د ریاض نه روان کړم یو قاري صاحب ولته په ریاض کې امام و د مسجد نور ملګري م راسره نو په هره موقع کې به ورته ما حدیث ویلو مال دلته به دا کوئ دلته به دا کوئ دې ځای کې چې راورسېږم هلته یو خو صفه مروه باندې کوم 3 ځله دعا ده دا او بیا کعبې ته مخکې دعاګانې ډېرې وغواړئ بیا ځئ دا منډې مه وهئ خلکو په شان چې بس خالي صفا ته راشي بیا منډه کې او بل مې ورته ما دلته لږه حاجره رضی الله عنها رایاده کړي د هغه مور هغه دردونه او هغه منډې رایاد کړي قسم په الله ملګرو سعی کول او سترګو نه اوښکې روانې وې سلګۍ والې ژړلې ما ته یې ویلې وایي موږ دې نه مخکې تقریبا 14 عمرې کړي دي خو داسې خوند یې نه و کړی لکه دا اوس چې تا موږ ته موقع په موقع حدیث ویلو موږ ویو که به دا زموږ اولنۍ عمره ده د دین الله رب العالمین عبادت جو 7 ځله دې دا منډې والې دي صفا ته منډه بیا مروه ته منډه بیا صفا ته منډه بیا مروه ته منډه حتی چې یو اواز غوندې د دې په دې غوږ کې ولګېده نو ځان ته په خپل چې صح حدیث کې صح غلی خاموش شه څه چل دی څه اواز دی چې راغه د اسماعیل خواته الله اکبر اسماعیل علیه السلام هغه خواته یو چینه راوتې ده د زمزم چینه د دغه وخت نه جاري شوې ده دا د الله رب العالمین مدد پر رب باندې توکل وکړي ابراهیم علیه السلام الله ورله اهل ضایع نه کړي امتحان راغو لږ ساعت د امتحانونه په مؤمنانو راځي خو الله رب العالمین ناشنا بندوبست وکړه هاجره رضی الله عنها زر زر د دې اوبو نه غیر چاپیره د شګو دیوال جوړ کړو زر زر په دې لاسونو باندې چې دا اوبه یو ډنډ غوندې ماته جوړ شي چې دا اوبه دا ځمکې رانه کاږي دا اوبه چې دا خو به اوس کم که نور څه نه سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا قصه بیانوله حدیث د بخاري کې راځي دعا یې وکړله هاجره رضی الله عنها ته وایي الله دې زموږ په دې مور باندې رحم وکړي وایي دا زړه کې دا یره وه چې دا اوبه رانه دا ځمکه رانه کاږي وایي ځکه یې دا دیوال تاوو د شګو وایي که دې ته دا دیوال نه وی تاو کړی نن به دا زمزم یو نهر وی روان به وی نهر به وی الله به دې نه نهر جوړولو خو بس دې ته دیوال تاو کو دې کې د الله حکمت چې به دغه ځای پرېښوه ده او په ټوله دنیا کې د دې نه قیمتي اوبه نشته دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کم نیت چې دې وسکلې الله رب العالمین درله هغه درکوي او دا جاپان والا یو ځلې په دې باندې ټیسټ وکړ د کافر کله کله ټیسټونه کوي چې مسلمانان دا دونه په قدر باندې وړي او سکي دا څه کمال لري دي ابې په دغه کې میډیا باندې هغه پورا ریسرچ راغی اخباراتو کې چاپ شو هغوی د دې نه یو څاڅکی راواخیست او په مقابل کې د دنیا د ټولو نه صفا او بهترینې فلټر شوي اوبې راواخیستې په دنیا کې د عام اوبو کې ټول نه اعلی کمې اوبه وې هغې راواخیستې یو څاڅکی اوسره واچو ادا په غالب وي دا زمزم یو څاڅکی بل یې واچو بل حتی چې 100 څاڅکي دې خوا واچول نو اله د هغې سره ایله دومره شوه چې لږ برابرۍ وخوړو بیا هم پې هغه غالب وي د دنیا په عام اوبو 100 څاڅکو باندې دا یو څاڅکی غالب دغه چې کوم کمالات الله رب العالمین اچولي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ما چې کله په مکه کې نبی علیه السلام باندې سختي و او چا به ایمان راوړو چا به روغ نه پرېښوده تشدد به یې پې کوو د نبی علیه السلام ملګرتیا چا ښکاره نه شوه کولی او زه د خپلې علاقې نه راغمه او نبی علیه السلام باندې مې ایمان راوړلو اراده کړې وه خو ما ولې ګورم چې دا سړی څنګه سړی دی نو د یېرې نه مې نوم نه شو اخیستی نو علي رضی الله عنه 3 ورځې کور ته بوتلم چې میلمه ښکاري د کوم ځای چا سره دې کار دی غږ مې نه شو کولی او چا سره مې کار دی لږ راځه ما سره لاړ شه شپې له به ورسره لاړم په 3مه شپې راته څنګه راغلی وایي ما ورته چې دغه شان راغلی یم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې مې اورېدلی دي وایي ما پسې راځه خو څوک خبر نه شي ته زما میلمه او ما پسې را روان یو د نبي علیه السلام خواته ځي څوک به دې ګوره روغ پرې نه ږدي او کله په لاره کې زما نه مخکې کېږه زه به دا پیزار میزار سموم چې څوک په دې پوه نه شي دا د دې ملګری دی ځکه زموږ په نبي چې څوک هم ایمان راوړي په هغه تشدد کېږي ظلمونه پې کېږي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ما چې څومره وخت په دې مکه کې تیر کړی او زه به دغلته ومه نو ما به زمزم سکل زه به ښه موړو بس ما به پې خو د خوراک او د څښاک دواړو انتظام کېدل الله رب العالمین په دې اوبو کې داسې برکت اچولی غرض مې دا دی زما محترم ورونو
دغه بچی دا وړوکی اسماعیل علیه السلام چې کله قرآن کې الله فرمایي دی چې کله داسې عمر ته ورسېده فلما بلغ معه السعی سعی دې ته ویل کېږي سړی کار کوي مشقت کوي محنت کولی شي او دغه رنګه تکړی مفسرین په عمر کې اقوال لیکي مختلف هغې ته څه اعتبار نشته هغه تخمیني اقوال دي چې دا سعی کم عمر و څوک 14 کالو څوک د 14 کالو څوک د 15 کالو خو لکه ځوان تکړه ځوان او په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام دا خوب ولیده او بیا بچی ته و اسماعیل ته چې یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچی خوب وینم او زه تا ذبح کوم څه دی خیال دی مطلب دا نه دی که دی وایي چې بس مه مې ذبح کوه نو پرې بېږدي نه د خپل زوی جذبه معلوموي چې دی څومره د الله حکم ته تیار دی زه خو ورته تیار یم هغه ورته وایي هغه هم د ابراهیم علیه السلام بچی و هغه ورته یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ای بابا جانه دا کار زر زر وکړه دې کار کې تادي وکړه او په ما باندې چاړه زر راولګوه الله خفه نه شي او زر دی ته به وګوري زه به څومره صبر کوم ته به زما صبر ته وګورې که زما د خولې نه یو اوف وخته په ما به چاړه را لګېږي زه به اوف هم نه کوم ځکه حکم د چا دی زما د الله دی او پلار وایي ماشاءالله دا زوی کم زوی مې دی او کومه جذبه ده ده او روان یې که او دا ډېره ګرانه خبره ده په خوله دا قیسه ویل ډېره اسانه ده او په الله مې د قسم چې عملا دا ډېره ګرانه خبره ده دا اله سړي ته پته لګي چې کله د خپل اولاد لږ معمولی بیمار شي اپریشن تیټر ته دننه کي چې خالي د هغه اپریشن کیږي الګ سات سخت هم پرې سړي نه پیرزو کیږي په خپل بچي باندې زخمی شي نه الله مکه د چا بچی اکسیډنټ وکړي یا بل تکلیف ورته پیښ شي یا سخته تبه ونیسي او د پلار ورته ګوري او د مور والله که دا برداشت کولی شي پاتې لا د بچي په خپل لاس باندې حلالول دا تصور مه کوه د دې خبرې دا خو ابراهیم علیه السلام دی چې داسې امتحان پرې راځي او هغه ورته ټینګېدلی شي بل څوک د دې سوچ هم نشي کولی هغه خلیل الله دی ځکه هغه دا کار کولی شي په دې دوران کې د الله رب العالمین رحمت په جوش کې راغو الله رب العالمین ورته وفرمایل جبریل علیه السلام راغی بس تا خوب رښتونی قد صدقت الرؤیا بس تا خوب رښتونی شو بالکل ستا باندې چې الله رب العالمین هر امتحان کوي ته مکمل په هغې کې په پوره نمبرو باندې پاس کېږي په اعلی نمبر باندې او بیا د هغې په مقابل کې الله رب العالمین دغه حکم راوسته چې دا کوم موږ ته د قربانۍ ورځ وایي وفدیناه بذبح عظیم الله رب العالمین د اسماعیل په فدیه کې ورله لویه ذبحه ورکړه چې یو ګډ الله رب العالمین راولېږلو ابراهیم علیه السلام ته بس دا ذبحه که بس تا کار وشو د دغې په یاد کې دا حکم دی لګی دی دا نن چې موږ قرباني کوو نو په دې حکم کې سستی نه ده پکار که چېرته الله رب العالمین دا حکم برقراره ساتلی وی نو چا به خپل بچی حلال کړی موږ ټول فیل کیدو په دې کې ټول فیل کیدو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و چې من کان له سعه د چا چې وس کیږي الله رب العالمین ول وس او فراخی د مال ورکړی ده سعه چې ده دې ته ویلی کېږي چې یو انسان د خپل کور اخراجات هغه چلی کور خرچه چلی او د دې سره سره د قربانۍ دپاره د خپل مال نه پیسې راوباسي او د ده په اخراجاتو څه فرق پرې نه وځي پردي حقونه دي پې قرضونه دي پې هغه مو سره ادا کولی شي ته پته یې که زه پکې دا قرباني وکړم زه خیر دی نور ډېر کارونه کوم دا هم پکې وکړم نو زما په دغه باندې څه اثر نه غورځېږي بعضې وخت کې انسان داسې ډېر خلک موږ نه تپوس کوي چې په ما قرباني کېږي که نه دا خو هر سړي ته خپل ځان په خپله معلوم دی دا نور علما خو د هغې دپاره شروط وایي څوک وایي 4 شرطونه دي او څوک وایي 6 شرطونه دي په چا قرباني کېږي دا ټول هسې د ملیانو خبرې دي آراء الرجال دي دا او بعضې پکې دا شرط وایي چې یاره چا باندې زکات فرض په د قرباني فرض ده دا چېرته په یو حدیث کې نه دي راغلي صحیح حدیث کې دا نشته نبي علیه السلام سعه لفظ ویلی سعه معنی فراخي او وس معنی دا ده چې کله ته دا قرباني وکړې نو ستا په روزمره خرچه باندې څه فرق پرې نه وځي پریشانه نه شي یو خو دا ده چې په تا دومره قرض دی او پردي حقونه دي او بیا د غربت دی او بیا د کور کرایه هم ورکړې او نور کارونه دي که ته د دې پیسې وباسي د قربانۍ نو شرمېږم بېعزته کېږم بل دې دروازې ته ودرېږي نو بیا ټیک ده بیا ته بېوسه ستا وس اوس نشته خو چې کله تا ته پته ده که زه د دې خرچه بهر کم نو څه فرق نه پرېوځي او بعضې انسان داسې وي چې وقتي طور خو یې لاس کې څه نشته خو که د بل نه قرض راواخلي د قربانۍ دپاره ده ته پته ده چې میاشت 10 ورځو کې زه بېرته دا قرض خلاصولی شم دا خلاصول یې ورته مشکل نه نو د ده هم وس شته دی
د دنیا لپاره موږ قرضونه کوو کو قربانۍ لپاره دی وکړو وختي ته ستا لاس کې پیسې نشته خو تا ته پته ده څه وخت پس زما دپاره پیسې را روانې دي یا بندې دي ما ابه راوځي زه به دا قرض خلاص کړم قرباني به وکړم بس صحیح ده ستا وس بیا شته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې وس شته ولم يضحي او دی بیا هم قرباني نه کوي فلا يقربن مصلانا دا دې زموږ مصلا ته نه راځي عیدګاه ته دې نه راځي د دې معنا دا ده چې کله ستا وس کېږي او د وس باوجود ته د الله رب العالمین حکم نه پوره کې نو تعالی دا مونځ د اختر څنګه خوند درکوي او څنګه دله مزه درکوي لکه هلته علماو امام مالک رحمت الله علیه هغه هم د دې د حدیث په شرح کې هغه فرمایي وایي الاضحیة سنة دا قرباني کول دا سنت دی کلک احناف علما ورته د وجوب حکم ورکوي چې دا واجب د قرباني او دا نور علما ورته سنت وایي چې دا کلک سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه فرمایي امام مالک رحمت الله علیه وایي زما په نسبت باندې ولیست بواجبه زه ورته واجب نه ویم خو کلک سنت ورته ویم او بیا فرمایي ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها وایي زه دا نه خوښوم چې یو سړي دی الله رب العالمین مال ورکړی وس دی ورکړی او د دې ښه وس کېږي چې دی دا قرباني وکړي او د دې باوجود دی قرباني پرېږدي او دا حکم د الله دی نه پوره کوي وایي زه دا نه خوښوم د دې حدیث د وجې نه چې نبي علیه السلام دته زجر ورکړی دی چې ته بیا زمونږ عیدګاه ته مه راځه دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانۍ د څاروي باره کې فرمایلي لا تذبحوا الا مسنه تاسو مه ذبحه کوئ مګر مسنه څاروی ذبحه کوئ مسنه څه ته وایي چې په غاښو باندې دوی او دا مسله دې وخت کې ډېره تپوسل کېږي دا خلک زموږ د مازغه دی وخت کې سم دغه کې او بس دا ټول هم دا سوالات منډۍ ته راغلی یم څاروی په عمر ښه پوره دی صحت یې ډېر مزیدار دی خو په غاښو دوه نه دی لکه د الله بنده په دې ټوله دنیا کې دا یو څاروی دی صرف دا یو څاروی دی دنیا څاروي دی پرېږده دا کنه د الله نبي دا ویلي مسنه باندې قرباني مسنه دی ته چې په غاښو دوی چې په غاښو دوه نو اگر که دوه کالې پوره دي عام غالبا عادت دا د په څاروو کې په غویانو کې چې دوه کالې پوره شي او په دریم کال کې داخل شي نو دوه کالو کې د هغې په غاښو باندې دوه کېږي دوه غاښه غورځئ د هغه پیل خو کله کله داسې چې بعضې ونه غورځئ به دې نه ځان ساته ولې د شبهې کار کې هغه کار ولې نه کې چې بغیر د شبهې او بغیر د شک نه یو یقیني کار دی او ستا زړه پې مطمئني د حدیث مطابق عمل وکړي نو داسې څاروی اگر که صحت یې ښه برابر دی اگر که تا ته مالک وایي چې زه قسم کوم چې دا د 2 کالو پوره دی ورته تا ته د مبارک شي بل کال له به خرڅ کړي یا به څوک چېرته بلې صدقې دپاره ویسي خو قربانۍ کې نبي علیه السلام موږ ته دا فرمایلي چې قرباني به په مسنه باندې کېږي چې په غاښو باندې دوی بیا د الله نبي فرمایي الا ان يعسر عليكم یا الا ان يعسر عليكم که در باندې ګرانه شي دا د مسنه څاروي پیدا کول یا تا سره د دې پیسې نشته دی د غوین مال کله کله خرچه زیاته نو بیا د الله نبي فرمایي فتذبحوا جزعة من الضأن بیا تاسو راولګېږئ په دې ګډانو کې جزعه دا ذبحه کوي جزعه په ګډانو کې څه ته ویلی کېږي د جمهور علماو قول خو په دې کې دا دی چې ما اکمل السنه چې یو کال یې پوره شوی د یو کال ګډي بعضې علما پکې رالګېدلي هغې ویلي چې خیر دی که چېرته د 10 میاشتو یي نو په دې باندې قرباني کېږي صحت یې برابري بلکې بعضو پکې د 6 میاشتو قول هم کړی خو شرط یې ورسره لګولی دی که یو ګډ دی د 6 میاشتو دی خو صحت یې دومره برابر دی چې ښکاري د یو کال په شان بعضې ګډانو صحتونه ښیي نو په دې باندې قرباني جایز ده صرف په ګډانو کې ګوره دا یاد ساته په ګډانو کې صرف دا اجازت دی چې په جزعه باندې ذبحه کېږي باقي څاروي که هغه چیلی دي بیزی چې ورته وایي چیلی که غویان دي که اوښان دي په دې کې به 2 غاښه یي 2 غاښه پکې شته صرف په ګډانو کې 2 غاښې شرط نه دی باقي ټولو کې 2 غاښې دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی د برا ابن عازب رضی الله عنه روایت چې کله تاسو څاروی اخلی نو په هغې کې یو څو عیبونو ته لږ نظر کوئ ځکه چې دې عیبونو کې یو عیب مونو په دې باندې قرباني نه کېږي په دې باندې قرباني مه کوئ د الله په نیز باندې کاره او ښایسته مال لګول پکار ښکلی څاروی چې د هغه اخیستل پکار چې د عیبونو نه پاکي
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایل اربع لا تجوز فی الضحایا. په دې حدیث کې دا څلور عیبونه دي، په نورو حدیثو کې دوه درې نور هم شته دي. دلته نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل څلور قسمه څاروي دي چې دا په قربانۍ کې جایز نه دي، په دې قربانۍ کې یعنی دا څلور قسمه عیبونه چې پکې یو ذکر کړه العوراء البین عورها، هغه ړوند څاروی چې د هغې ړوندوالی ښکاره دی. نو مطلب دا دی په سترګو به روغي، ته ورته خوراک مراکې دي یا څه بس هغه کوي لګې د نظر یې برابر دی. ړوند څاروی د دې نه ځان ساته، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي. په دې کې علما وایي که یو سترګې خرابه وه هم به ترې ځان ساتي، ځکه چې روغ څاروی دې ته وایي چې دواړه سترګې روغې. دغه رنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دویم والمریضة البین مرضها، هغه بیمار څاروی چې بیماري ښکاره ده، ښکاره پکې یو بیماري ده ته ورته ګورې لګې، خوراک نه کوي او دغه رنګه تکلیف دی ورته، یو بیماری پکې ده، زخم پکې ده یا بله بیماری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بیمار څاروی د دې نه ځان وساتئ. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والعرجاء البین ضلعها یا ضلعها، هغه ګوډ څاروی چې د هغې هغه ګوډوالی بالکل ښکاره، والعرجاء البین ضلعها چې بالکل د هغې ګوډوالی ښکاره دی. نو دې نه دا معلومیږي چې کله ته څاروی اخلي نو دغه چا نه چې اخلي ته داسې لږ وګرځوه، ورته وګوره، لږ ملګري دي ورته وګوري، داسې وی بوزه داسې بوزه چې ستا په مخ کې دا وګرځئ را وګرځئ نو دې خپو ته ورله وګوره چې خپو باندې روغ دی ګوډ نه دی، نو دا څاروی اخیستل پکار دی. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والکبیرة التي لا تنقي، او بل هغه زوړ څاروی چې بالکل نلی ختم شوي دي، بالکل هسې پنجره شانته ده د هډوکو ډانچه ده، بای سړی خالي هسې بس هغه روټین کاروايي پوره کوي. دې ته ګوري نه چې څه شی واخیستل، نه ښکلی مال اخیسته پکار دي چې غوښه پکې وي. قرباني خو دې ته وایي چې غوښه تا ته میلاو شي مزیدار، نو هغه څاروی اخیستل پکار دي چې هغه په غوښه باندې ډک وي. د الله نبي فرمایي چې کمزوری څاروی نه وي. دغه رنګه په حدیث د علي رضی الله عنه کې راځي ورسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر وکړو امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العین والاذن، چې کله موږ څاروی اخلو د الله نبي موږ ته امر وکړو چې موږ دې ورله اول سترګې او غوږونه وګورو. په دې حدیث کې ورسره یو عیب بل راغو د غوږونو، چې غوږونه کتل هم پکار دي څاروي چې غوږونه یې روغ. او بیا یې وفرمایل ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ ته دا مو فرمایل چې موږ به قرباني نه کوو په هغه څاروي چې ړوند دی، او هغه څاروی چې غوږ یې د مخې نه کټ شوی دی، او هغه څاروی چې غوږ یې د شا د طرف نه کټ شوی دی، او هغه څاروی چې په غوږ کې سوری دی، سوری کړی دی ورله، او هغه څاروی چې هغه دا غوږ داسې په دې اوږدو باندې سیرلی شوی، په دې مینځ باندې بعضې خلک یې ویله په دې مینځ باندې اوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې نه موږ منع کړي یو. علي رضی الله عنه فرمایي چې غوږونه یې بالکل روغي برابر. بعضې خلکو پسې فیتې راغلي، په داسې لږ وګوره چې څومره دی دا غوږ، دا فیتې میتې په یو حدیث کې نه دي راغلي چېرته موږ نه دي کتل. نو دې وجې نه چې په غوږونو روغي، په سترګو روغي، په خپو روغي، غوښه پکې وي، دا ټولو خبرو لحاظ او رعایت پکار دی. دغه رنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې کوم څاروي بیا حلالول د هغې په صفت کې راځي سمینین. سمینین معنا ساربه څاروي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله وایي څاروی ذبح کوو په دغه حدیث کې راځي نو دا به په اړخ راغورځوو. څاروی په کوم اړخ باندې راغورځوي؟ په ښي اړخ، په ګس اړخ باندې، په ګس اړخ باندې، په ګس اړخ باندې چې راوغورځېږي دې طرف ته راوغورځېده چې دا څوک یې ذبح کوي په دې ګس لاس باندې ولا دا سر ونیسي او خپه پکې دا ښی لاس چړې ته برابرې خپې یې پلوي، نو په خپه باندې به دې بیا په لته باندې نه وایي. دا بعضې قمقل چې څاروی راغورځوي نو دې خپو ته وله ولاړ دي. نو کلیپونه خو بیا تاسو کتلي، بیا تې فني کلیپس ته بیا جوړ شي، دا شی مه کوه که نه د الله باندې. نو داسې په ګس اړخ بیا راغورځوي او بیا به دا کم کسی چې ذبح کوي دا به د دې سر نه شاته ولاړي، خپو نه به ځان بچ کړي، چاړو ته دا ښی لاسونه بالکل برابري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته حکم کړی چې چاړه تیره کا،
چې دې څاروي ته تکلیف نه وي زموږ دین کې دومره رحم دی د الله نبي فرمایلي چې کله تاسو څاروی ذبحه کوئ په ښایسته طریقې ذبحه کوئ ښایسته طریقه باندې ذبحه دا ده چې چاړه دومره تېره کړه چې د ده دا سا زر وخیږي تکلیف مه ورکوه چې لګې د بعضې خمقل به لګیا به پسه چاړه به راخستې او یا بعضې سړي ته تجربه نه وي بې تجربې کس باندې به هم ذبحه نه کوي هغه تکلیف ورکوي څاروي ته کم کس چې تجربه کار دی تاسو ته پته د دیندار هم دی نیک ملګری دی او تجربه کار هم دی هغه له پکار دا ده چې چاړه ورکړلی شي او بسم الله والله اکبر پې وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورله په دې ولي باندې خپه کېښوده او چاړه به یې پورې راولګوله او بسم الله والله اکبر به یې ویلو د الله په نوم باندې او الله ډېر لوی دی د هغه لوی ذات دا حق دی چې څاروي د هغه په نوم ذبحه کېږي د بل چا په نوم ذبحه حرامه ده د بل چا په نوم نظر منښتې حرام دي شرک دی دا یو الله دی چې د هغه په نوم باندې دا صدقې او قربانیانې او نظرونه او منښتې کېږي دا د الله رب العالمین صفت دی د بل چا دپاره دا کار دا عبادت دی دا ذبحه او دا د الله نه غیر د بل چا په نوم شرک دی ځکه د غیر الله عبادت دی ځکه مونږ وایو والله اکبر الله ډېر لوی دی د هغه لوی الله په نوم باندې دا مونږ ذبحه کوو او بل د شراکت مسله ده خو تاسو ته معلومه ده صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته فرمایل چې کوم وړوکی مال دی کې شراکت نه کېږي که هغه چیلۍ بیزي دی او که ګډان دي کې شراکت نه دا د یو کس او کوم چې غویان دي اوښان دي نو په دې کې چې دی 7 کسان په اوښانو کې بعضې روایاتو کې 10 کسان هم راغلي دي په هغې کې هم صحیح قول دا دی چې 7 کسان پکې شریکېدل پکار نو چې کله غویه سړی لالی او هغه کسان غریبانان دي وسې نه کېږي نو 7 کسانو پورې اجازت دی چې پای کې شریکان شي او بله مسله اخري هغه وقت د قربانۍ وقت الحمدلله تاسو ته دا مسله معلومه ده مخکې مونږ کړې وه بار چې د سنتو د اتباع دپاره 6 شرطونه دي 6 شروط دي په هغې کې یو شرط دی الزمان من الزمانه او وقت معلومول د عبادت د وخت نه مخکې عبادت هم نه دی پکار او د وخت نه وروسته هم نه دی پکار خپل اوقاتو کې دننه عبادت پکار دی نو زمان کله دی د قربانۍ دا اختر د مانځه نه مخکې دی که وروستو دی وروستو دی او قرآن کې ورته اشاره شوې فصل لربک وانحر پس منځ وکړه د رب دپاره وانحر قرباني وکړه د دې آیت په تفسیر کې یو تفسیر د علماو دا دی چې د اختر منځ وکړه نو بیا قرباني وکړه فصل لربک وانحر د الله رب العالمین په نوم باندې موږ دا قرباني کوو نو دا به په طریقه د چا کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه د ټولو عباداتو د تعلیم دپاره الله موږ ته خوږ نبي رالیږلی دې وجې نه موږ او تاسو به عمل د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کوو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وایي جندب بن سفیان رضی الله عنه فرمایي شهدت الاضحى مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټ اختر مانځه ته حاضر شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عیدګاه ته لاړم فلما قضا صلاته بالناس چې کله نبی علیه السلام سلام وګرځو خلکو ته مونځ ورکړو دی وخت کې نبی علیه السلام نظر وکړلو نظر الى غنم قد ذبحت قبل الصلاه وی قتل یو ګډ دی یا چیلې دی هغه ذبح کړی شوی د مانځه نه مخکې چې څاروی پروت دی چا ذبح کړی دی مانځه نه مخکې ذبح کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ذبح قبل الصلاه فليذبح شاة مكانها چا چې دا ذبح کړی د مانځه نه مخکې د دې په ځای باندې به اوس بل څاروی ذبح کوي او وی فرمایل ومن لم یکن ذبح فليذبح بسم الله او چا چې اوسه پورې ذبح نه ده کړې ورځئ د الله په نوم ذبح وکړئ خپلې او بل حدیث کې دا راځي د براء ابن عازب رضی الله عنه چې من ذبح قبل الصلاه فليس من النسك في شيء وانما هو لحم قدمه لاهله چا چې د اختر د مانځه نه مخکې څاروی ذبح کړو په قربانۍ کې نه دی شمارو هسې عامه یو ونډۍ ده او غوښه ده او بس خپل اهل یې ورکړله ځکه براء ابن عازب فرمایي زما ماما دا کار کړی و ابو برده ابن نیار رضی الله عنه هغه د اختر د مانځه نه مخکې چې کور نه راوته ښه مزې بس بیزې راسملولې ده او بس ذبح کړی کور کې ویلي چې بس دا زه مانځه نه راځم چې ګوره غوښه مخ هم برابر یو بس بیا به ګاونډیانو کری م ورکړم چې په وخت کار وشي چې په وخت کار وشي زموږ خلکو باندې ډېره تادي دومره تادي زموږ په دې خلکو باندې چې دا د اختر دا خطبه نه ده دا مرته ناوري
نو بیا ورله الله ته سزا څه ورکړي. ځکه د اختر دا خطبه اورېدل دا د عید په دغه کې د په احکامو کې دا ده چې اول به مونځ وشي بیا به خطبه دا خطبه به اورې کې وعظ نصیحت کېږي مختصر، او د غټ اختر خطبه به مختصر کې دا بعضې ملا ورته ونښلي د غټ اختر خطبه مو اوږده کړي. دا قمقلتوب دی. غټ اختر خطبه مختصر او د غټ اختر مونځ لږ وختي پکاري ځکه خلکو مصروفیات دي. وړوکې اختر خطبه که اوږده هم شي څه خبره نه وي ځکه چا دومره مصروفیات نه. نو دا بعضې خلک ورته خطبه هم پرېږدي او رامنډه به کړي، نو هلته ول الله سزا څه ورکړي؟ څاروی ورته الله لیونی کړي، یا یې ګوته ولګېږي، لاس ځان له کټ کړي، بس کار ورته لیټ کړي الله. هلکه نو خو 11 منټه به د خطبه اورېدلی وي، دلته به الله وروسته ستا به دې کار کې برکت اچولی وي. دا یاد ساتئ کله چې موږ تاسو د سنتو لحاظ کوو الله رب العالمین زموږ ټولو کارونو کې برکات اچوي. د سنتو برکتونه دي، د سنتو خپل نورانیت. منډې وال نه پکار ځان نه دی لیونی جوړ کړی منډې ویې لګیا، منډې مه وهه په ارام باندې. نبي علیه السلام یو ځل صحابو په حج کې منډې والې، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل د الله نه ویرېږئ، دا څه شور م راخستی او منډې وهی لګیا و دا اوښان ځغلوئ. او بیا د الله نبي ورته وفرمایل چې دا خو څه عبادت نه دی او دا خو څه نیکي نه ده چې تاسو لګیا یې بس دا منډې وهئ او شور م جوړ کړی او تعدیم جوړه کړی ده. نبی علیه السلام په هر ځای کې موږ ته د وقار حکم کړی، تر دې پورې دومره پورې وقار یې موږ ته ویلی دی چې فرض مونځ ولاړو او تا نه رکات هم ځي نو رامنډې به نه وی. د الله نبي فرمایي چې کله جمع ولاړه او په منډو به نه راځي. د دې سنت هم چې کله خلاف څوک کوي د حدیث نو اکثر پرش باندې راخوی شي دراز هغه ځای کې راوغورځېږي. نو نه یې پکار بې ځای تعدي څه ده کې د الله نبي په قلاره راځه، په ارام راځه، که تا نه رکات هم لاړی خیر دی، خو خپل وقار مه خرابوه. همیشه دپاره د سنتو لحاظ پکاري. نو دا یو مسله او بل اخري مسله هغه به د یو منټ کې بیان کړم. د دې اکثر خلک تپوس هم ډېر کوي، تاسو به اورېدلي مي. هغه دا ده چېرې د پلار هم مړ دی او مور هم مړه ده، هغې دپاره قرباني وکړو که ونه کړو. د مړو دپاره قرباني چې د په دې کې کوم صحیح حدیث نه دی راغلی او تعالی الله رب العالمین وس درکړی دی او ته کې هغه جدا خبره ده. یا بعضې علما پکې تقسیم کوي چې یاره که چا وصیت کړی پلار بچی ته ویلی چې بچیا زما دپاره قرباني کوه او بیا په خپل مال په 3 حصه کې وصیت کړی ځکه میت د خپل مال په 3 حصه کې وصیت کولی شي او هغه وله د اولاد یې ښی او بس پای کې وله ذبحه کوي ټیک ده. نو بعضې علما دې اجازت ورکوي. دلیل څه وایي؟ دلیل ابو داود حدیث وایي چې علي رضی الله عنه به هر کال د نبي علیه السلام دپاره قرباني کوله او فرمایل به ما ته نبي علیه السلام په دې کې څه کړی دی؟ وایي ما ته وصیت کړی دی. دغه حدیث سندن ضعیف روایت دی، دا سندن ضعیف روایت دی او په دې باندې استدلال نشي کېدلی. اسې هم دا خبره یاده کړه، اسې هم چې کله مور پلار بچی له دینی او صحیح تربیت ورکړي د دې په دې ټولو نیکو کې ورسره مور پلار شریک دي، الله ولا سم اجر ورکوي. څوک وایي یاره د نبي علیه السلام دپاره قرباني وکړو که وی نه کړو؟ یاد ساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې جدا قرباني چېرته صحابو نه ده ثابت ده. علي رضی الله دا یو روایت پکې دی هم سندن ضعیف دی او په دې خبره ځان پویه که چې موږ تاسو قرباني خو په ځای پرېږده چې دا یو سبحان الله وایو د دې په ثواب کې را سره څوک شریک دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره په ټولو نیکو کې شریک دی. ولې دا طریقې موږ ته چا ښودلې دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم. اخو هسې موږ سره شریک دی. که موږ هره قرباني کوو نبی علیه السلام ته اجر روان دی. که خیرات کوو، که یو یتیم سره، که یو کونډې رنډې سره د اختر نه غیرم یو تعاون کوو. ولې کوو؟ ځکه زموږ نبي موږ ته ویلي که نه. که مونځ کوو، که نفل کوو، که تلاوت کوو، که ذکر کوو، که هر عبادت کوو، زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ سره په دې ټولو نیکو کې شریک دی. زما محترم ورونو، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دی ورځو کې تکبیرات ډېر ویل پکار دي.
که په لاره روان یو که په دکان کې یو که په کور کې یو ماشومانو ته هم دا تربیت ورکوي زنانو ته تکبیرات وایي ډېر ډېر یوازې د منځونو نه بعد نه بعضې ملګري صرف منځ نه پس لګیا تکبیرات وایي نه په لاره روان یم تکبیرات به وایي صحابه کرام رضی الله عنهم به بازار ته ووتل او بازار کې په زوره زوره تکبیرات ویل بیا به سره دکاندارانو هم ویلې تکبیرات نو دې سنتو باندې عمل پکار دی چې موږ تاسو دې ورځو کې تکبیرات هغه ډېر وایو د الله رب العالمین د کبریا او د لویۍ دا تذکرې موږ ډېرې زیاتې وکړو او بله خبره هغه دا ده تاسو ته معلومه مسله ده چې د اختر مونځ نبي صلی الله علیه وسلم په مسجد کې نه دی کړی بهر یې کړی دی دا کال کې یو ځل د سنت طریقې ډېر خلک په دې عمل نه کوي نو جوماتونو کې مونځ نه دی پکار ان که چېرته شدید باران او ټوله ځمکه بالکل د خټو نه ډکه وي بهر بیا به عذر د عذر په وجه عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې باران وشو نو مسجد کې مونځ وکړو د اختر نو که عذر یې بیا ټیک ده او چې کله عذر نشته او بهر ښه کولاو ځای نشته دی نو پکار دا ده چې د اختر مونځ سړی بهر ادا کړي او مسلمانانې زنانه هم پکې شرکت وکړي دا یې لپاره جدا د پردې ځای وي نو هغه هم پکې شرکت وکړي او بل دا تپوس کوي د عرفې روژه چا سره ونیسو نو تاسو ته خو دا مسله معلومه ده چې زموږ په عمل کې د رؤیت دا مسله ډېره ګډه وډه ده هر کال پې بحث کېږي لانجې کېږي یو خو په دې کې دا لانجې نه پکار یو ستا اختر صحیح دی او ستا اختر غلط دی زما صحیح دی یو زما روژه صحیح ده او ستا غلطه ده دا لانجې هر کالي دا موږ تجربه کړې الحمدلله نن د څه ورځ ده پاکستان کې نن څه ورځ ده او سعودي کې نن څه ورځ ده نو که زمونږ او د هغې دومره فرق وی چې دلته ورځ وی ولته شپه وی نو موږ به ویلې چې دا لکه سعودي سره نه ده په کار ځکه چې هغه خو دومره لرې دی چې هلته شپه ده او دلته ګوره ورځ ده دلته دا دی یو بجه ده د ورځې او هلته ګوره د شپې یو بجه ده نو بیا هم لاسه ناسه دا خبره عقله اخیستله خو زمونږ او د هغې ټول 2 ګنټې فرق دی خو که دا سپوږمۍ دلته موږ ونه یو نو یا څه ګرد یا بله وجه نو هلته یې غوی دي او دا تیر کال تاسو ونه کته اوله روژې ورسره ونه نیوله او اختر یې ورسره وکړو که ویې نه کړو سعودي سره اختر یې ورسره ښه ده نور غوندې وکړلو بیا عجیبه خبره ده نو دې وجې نه زموږ او د هغې رؤیت یو دی ټول د 2 ګنټو فرق دی خو دلته زموږ د ملک فرقې دي او بیا داسې فرقې دي چې د سعودي سره دشمني ده ځکه ورسره د اختر یې نه کوي په دې کمیټو کې ناستې دي هغوی سره د عقیدې اختلاف دی او بل دا ده چې په دې کمیټو کې کم کسان ناست دي دوی ته مراعات میلاویږي تنخواګانې دي او ډېر غټ مراعات دي چیرمین ته دا میلاویږي سرکاري ډېر مراعات دي نو هغه لیونی دی چې هغه وایي زه سعودي سره اختر کوم او سعودي سره روژه کوم بیا د دې نوکرۍ ته ساجد دی بس بیا وایي کور کې کښېنه نو بس سعودي کې چې اعلان کېده موږ به اختر کوم موږ به روژه کوو دا ټول مفاداتو جنګ دی ورکې که دې تفصیل کې زه نور نه ځم بیا ډېر خوند هم نه ورکوي بعضې کسانو له خو لنډه خبره دا ده موږ په خپله په دې مطمئن یو الحمدلله سعودي سره موږ د عرفې روژه نیسو ټیک ده چې بیا په منګل په ورځ اختر دی خو دلته نه دی د بت په ورځ نو بس اختر به بیا چونکې اختر کې اجتماعیت پکاري اختر کې دا شذوذ نه دی پکار چې 3 کسو اختري نو مونځ بله ورځ هم کېږي قرباني هم کېږي بله ورځ نو اختر مونځ به انشاءالله د بت په ورځ باندې کوو د الله په توفیق باندې او باقي د عرفې روژه چې څوک نیسي هغه د پیر په ورځ باندې ونیسي خو که څوک په دې مسله باندې ذهن نه کولاویږي او هغوی چې نه بس زمونږ عرفه د بت په ورځ ده نو بس سر ورسره مخ وګوه چې په لانجو باندې او په دې فیسبوک کې دا یو باس او بد اخلاقي روانه دی بد اخلاقۍ نه ځان وساتئ ځکه دې معاملو کې ډېر شدت هغه نه دی پکار یو ملګری وایي والده مې ډېره سخته بیماره دعا ورته وکړئ الله رب العالمین دې شفای کامله ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي او الله رب العالمین دې ټول مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان قایم کړي او الله رب العالمین دې دا اختر د خوشحالو اختر وګرځوي او الله سبحانه وتعالی دې د مسلمانانو ټول مصیبتونه او تکلیفونه هغه اوچت کړي په خپل فضل او کرم باندې صفونه برابر کړي مشران له مخکې صفونه کې ځای ورکړي